يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. درود شريف واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا بشیر الحق سے زید مجدهم، حضرت مولانا فیضان اللہ سے زید مجدهم، او نور علماء کرامو، حاضرینو، مسلمانانو رونو، څنګه تاسو اوریدل چې تاسو په دې کلي کې دی لوی کلي کې نن د یو دینی مدرسې افتتاح پرانسته کېږي، او د دغه مدرسې چې څوک بنیاد ږدي او په دې کلي کې د دینی او اسلامي علومو د ترویج سوچ لري، ستاسو یو ورور دی حضرت مولانا مفتی فضل الرحمن صاحب حفظه الله ورعاه. د هغه دا یو سوچ دی چې په دې خپل کلي کې د دین او د شریعت د علومو یو مدرسه جوړه شي، او د دغې مدرسې نه بیا هغه خلک هم فایده واخلي چې کوم خلک د سحر نه په خپلو روزګارونو او کارونو کې مصروف دي او نورو مدرسو ته نشي تللی، ماسپښین نه پس، مازدیګر نه پس، د ماښام نه پس بیا هر چا سره ټیم یو فارغي، نو که څوک دین زده کول غواړي نو هغې ته به دا رکاوټ نه وي. اوس که موږ یو هلک ته ووایو چې راځه دارالعلوم نعمانیې ته یا اسلامیې ته چې تا داخل کو، او ورورې زما خو سار نه ډیوټي د سکول ته ځم، زه خو استاد یم، زه خو کلرک یم، زه خو سار نه دکان کوم، زه خو سار نه خپل کار کوم، بچي لرم، زه به څنګه علم وکم؟ شوق دې شته؟ شوق نشته چې خدای معمولا کې عالم کې. نو زموږ الحمدلله د علماو نه الله دا کار اخیستی دی چې هغوی سیکنډ ټیم، دویم ټیم ورته مدرسې کوله وکړي، تا ته به رکاوټ نه وي. لکه علم زده کې د سار نه زده کې، الحمدلله مدرسې درته کولاو دي، ملا درته بې تنخوا تیار ناست دی، 2 روپۍ فیس ته نه نهالي. که ته ماسپښین نه پس وی علم زده کوم او سار نه خپل کار کوم، نو ملا درته بیا مدرسه وباسي، مولانا فضل الرحمن صاحب درته مدرسه وباسي، راځه چې ته کم ټیم وزګار او ته کم ټیم د علم متلاشي او طلب کوونکې، نو انشاءالله زمونږ د علماو او زمونږ د مدرسینو حضراتو خدمات به تا ته هر وخت مهیا وي انشاءالله العزیز. زما ورور بنیادي څیز موږ رستو کړی دی، غیر ضروري څیز، یعنی دا الله په نس ثانوي څیز به ورته ویم، دا موږ مخکې کړی چې کوم بنیاد دی هغې له موږ توجه نه ده ورکړی. بنیاد د دین علم دی، زما ورور مقصد د قرآن او د سنت علم دی، او د انسان نه که انسان جوړی نو دقه علم ته جوړی. امو رستو هغې له موږ توجه نه ورکوو. موږ خپل بچي که د یو سړي 4 بچي دي، که 5 بچي دي، که 6 بچي دي، که 2 دي، په دقه سوچ کې دی چې کم سکول کې دي داخل کم کالج کې سبق وي او په کم یونیورسټۍ کې سبق وي. ماشوم لا پیدا نی چې مخکې نه ولا منصوبه بندي جوړه کړي، او چې پیدا شي نو د مخکې نه ولا منصوبه بندي او نقشه جوړه کړي، او چې لږ د ګرځېدو شي د بستې د وړوم نی نو سوزکي سره ولا خبره کړي، ولې هغې سره مینه شته، شوق شته.
زه اکثر ویم زمونږ د خلکو د دین سره مینه کمه ده، شوق کم دی. په سکول موږ څومره پیسې لګو په بچي، په کالج کې په بچي موږ څومره پیسې لګو، او که ورته ووایې چې دا بچی مدرسې ته راولېږه 2 روپۍ به هم پې ستا نه لګي، هغې ته موږ تیار نه یو. مفت سبق ورته موږ په مدرسو کې ښایو، کتاب هم ورکوو چې که ده سره کتاب نه کتاب هم ورکوو. ماشوم پلار ته وایي اکثر که نه وی بابا وی بچې سبق له لاړې، وی بابا زه خو جومات ته لاړم استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه، وی بیا دې جومات ته مه ځه بلته ده. د 10 روپو د 15 روپو یو قیدې والا سپاره موږ خپل بچي له نه اخلو، استاذ پیشه واخیستل والا پیشه. سکول کې څونه پیسې لګو. زما وروڼو قرآن سره مینه الله سره مینه ده، د رسول الله مبارک د احادیثو سره محبت او مینه د خدای د رسول او د الله سره، او علم د قرآن او د سنت بنیادي څیز دی. او افسوس چې دلته موږ ته فایده نه ښکاري، شته پکې فایده خو موږ ته په نظر نه راځي، او چې کله سترګې پټې شي بیا به پته ولګي انشاءالله. بیا به موږ محسوس به کو، ارمان به کوي یو سړی چې ما خو عمر بل طرف ته تېر که الله، ما خو ستا د پیغمبر وارثانو سره ژوند تېر نه که رب العالمین. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي د مولیانو حافظانو قاریانو مطالع ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تاسو ته به اوس پته ولګي چې قاریان او حافظان او عالمان الله ته څومره درانه دي، څومره ګران دي. ثم اورثنا الكتاب، الله وایي دا کتاب مې ورکړ. دا طالبان وایي دا الف لام دا عهد د قرآن شریف ته مراد دا مې ورکړ. او چاله مې ورکړ الذین اغی خلقو لاستفینا من عبادنا، چې ما په خپلو خاصو بندگانو کې منتخب کړي دي. حافظان او قاریان او عالمان دی د پاره الله په مخلوق کې چړ کړي دي. او زه تاسو په یو مثال پویم چې تاسو به پوه شئ. د هندوانو سیزن دی نو په دې کې به درته ووایم یو سړي دلته یو ریړۍ هندوانې غورځولې دي او خرڅی. زه یو ملګري ته ویم چې وروره دې کې یو 10 هندوانې راغونډې که خو چې د هغې نه اعلی هندوانې په دې کې نه غټې والا دې به څه چل کوي. د هغې دپاره د هندوانو والا یو چل کوي که داسې 10 روچتې کې کیدای شي ویښ کې پکې د هغې نه هم ښه پیدا شي، چړ نه شي کولی. دې به څه وکړي، دې پکې لاول بیکاره مال وباسي، وړې وړې چې کچرې مچرې دي هغه ته یې خوا کړي، دې کې خو نشته ښه. چې هغه ته وباسي نو بیا وګوري چې کم پکې ماتې او بیکارې هم ته وباسي. بیا پکې وګوري چې کمې پکې داسې وي چې داغي ماغي وي هم ته لرې کړي، نو صفا سوتره غټې دانې یو طرف ته پاتې شي. هغې کې 10 د منتخب کول بیا اسان. رب العالمین دقسې په مخلوق کې د انسان انتخاب وکړه، او دا کافر دا حیوانات دا کچرې مچرې دی ته یې خوغورځول، انسان یې منتخب کړه. الله په خپله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ښکلی شکل، ښکلی قد و قامت، ښکلی رنګ په مخلوق کې د انسان دی. الله قرآن شریف کې فرمایي انسان جدا که دی اشرف المخلوقات په ټول مخلوق کې پیغمبران الله دکې پیدا کوي، بل چا کې نه. جنت الله دله پیدا کړی بل چا له نه. جنات په هم ځي جنت ته، خو پیغمبران په هغې کې نشي راتلی. او په دې ډېرو څیزونو کې د انسان تابع وي. قرآن بالذات خطاب انسان ته کوي، 2 نمبر پیري ته کوي. انسان یو ځل چڼو شو، په انسان کې بیا چڼو کړ، نو مسلمان یې یو طرف ته کړ او کافر یې بل طرف ته کړ. دا سخی هندوانې یې خوا کړ کافر. الله په خپله فرمایي قرآن شریف کې، زه نه وایم یمنون علیک ان اسلموا
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. وی دا خلق پتا د خپل مسلمانۍ پرزون احسانونه کوي. د مسلمان اسلام د عمل نوم دی، منځ کوم، روجې او زه خدا کوم. الله فرمایي ووایه ورته چې په ما د خپل اسلام او مسلمانۍ احسان مه راوړه. الله وی زما احسان قبول کې، زما شکر ادا کې او زما احسان قبول کې چې د دنیا د سره او سپین کافر مې پرېښودل او ایمان والا رڼا چې د اسلام جرړه د بنیاد دی هم ستا په سینه کې واچوله. ټول وایي الحمدلله. مونږ دې کې د الله احسان قبلو. که ته وایې الله څنګه واچوله په زړه کې؟ اسباب الله مهیا کړل. څنګه که روس کې پیدا وي مونږ به کافران به، که چین کې پیدا وي خدای به هم نه منم، که په امریکا او برطانیه او فرانس او جرمني کې پیدا وي عیسی علیه السلام ته هم خدای وي یا د خدای زوی به هم عیاذا بالله مریم ته هم د خدای ښځه وي. او که چرته مونږ په جاپان کې پیدا وي ګوتم بدھ ته هم خدای وي. که په دا نږدې هندوستان کې پیدا وي ممکن ده چې مونږ بوتانو ته رام رام او سجدې لګول. مسلمان ملک کې الله پیدا کړو، د مسلمان مور و پلار نه الله پیدا کړو. مړومبې لا نه پوهېدم ملا صاحب دلته راته د توحید او د الله اکبر ناره ولګوله، او دې بل ځای کې د توحید د الله اکبر او د رسالت ناره راته ولګوله. پلار مسلمان، مور مسلمانه، لار راته الله زیاده کړه. ما من مولود الا یولد علی الفطره. ما ته خو الله زړه کې القا کوي. دا خو زه سوچ کومه نو چې کم ځای کې زما وخت تېرېږي فطري تقاضا ده د انسان اخوا رجحان پیدا کېږي. زما پلار مسلمان، زما مور مسلمانه، چې پخه به د پوه شمه پلار جوټه راکوي مور جوټه راکوي راته وي الله للو للو د الله نوم مې غوږ له رانوان او بیا راته وي بچې ده چې جومات ته ځو استاد جي ته مې کښېنئ. دا ټول د الله طرف نه دي. پیدا یې په مسلمان کې ملک کې کړم، مسلمان کور کې، مسلمانه معاشره کې، مسلمان مور و پلار نه جومات په خوا کې بانګ اورم جومات ته د زړه ته پلار ته چې دا بچي جومات ته بوځه. یو ځل چڼو شو لږ تاسو باندې سبق زه ټول غواړم. نو الله انسان منتخب که په مخلوق کې دوباره چڼو که نو په انسانانو کې د چا انتخاب وکړو؟ وایه د مسلمان. دریم نمبر چڼې په مسلمان کې وکړه. دریم نمبر چې د هغې کې بیا په مسلمانانو کې خپل خاص بندگان ځان لکړل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. دریم ځل چڼو شو. نو څلورم ځل الله د ملا او د حافظ او د قاری د پاره چڼ کوي. څلورم ځل نو عالم او قاری او حافظ ته وستل. څو ځله چڼو شو هلکه؟ څلور ځله. الله وی ثم اورثنا الكتاب، قرآن میں ورک الذین اغی خلق لا استفینا من عبادنا. طالبان پہ پوئیگی نسبت دے عباد و اللہ تشوی دے زما خاص و بندگانوں کی، ان لوگوں کو دیا جو اپنے خاص بندوں میں عباد الرحمن میں نے چن لیے ہیں. تخپله سوچو کا چې الله په مخلوق کې څلور ځله چڼو کی او یو قوم ته وباسي، دا به الله ته څونه نږدې و، د الله به څونه خوښي. دا څوک دي چې دا قرآن یې ورکړ؟ دا حافظ هم دی، دا قاری هم دی، دا ملا هم دی. ملا د قرآن شریف د علومو خدمت کوي. ملا په قرآن پویول کوي. د قرآن معنا څه ده؟ د قرآن تفسیر څه دی؟ د قرآن شریف رموز او اسرار څه دي؟ او د دې اقیم الصلات څه معنا ده؟ رسول الله مبارک یې دا معنا کړې. هغې دپاره د حدیث هم ضرورت ده. د قرآن او سنت نه دا د مسلې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شافعي، احمد رستري دا مسلې شي. او حافظ یې د څه خدمت کوي؟ د دې الفاظو چې دا ورک نشي، ضایع نشي. که پاڼې ختمې شي وشلېږي ورکې شي، خو سینه کې به قرآن شریف پروت دی، سینه کې پروت دی، نو بل ته به منتقل شي، بل ته به ورسي. زه ازبکستان ته تللی، هلته حیران شومه 85% مسلمانان دي په ازبکستان کې، لیکن غریبانان دین نه دي خبر، هېڅ نه دي خبر. صرف دومره ده چې کم پکې
مسلمانان دي نو پیژنګلو یې کېږي، روسیان هم پکې شته، جرمنیان او دا هم پکې شته دی. په لاره چې روانې ښځې اکثریت دا ګاډو باندې ښځې سوداګانې خرڅوي، بوډاګانې ښځې مې جنکۍ هم پکې، پرده پکې نشته د سر او د مخ او د سټ او د مری. نو هغوی دا دی چې خوشحاله مسلمان د بار نه ویني ورته خوشحاله شي، رحمت لفظ وایي، سلام اچوي. نو موږ داسې تېرېدو بازار کې یو بوډۍ ښځه وه، څه سودا مودا یې خرڅوله، نو موږ باندې سلام واچو. نو ما ترجمان ته ودرېږه دې بوډۍ سره خبرې کړو، مې ته مسلمان یې ویاو. نو میں تو قرآن شریف درځي نه ترجمان پواسه تاغیل صرف روسی ور دی ازبکی ور دی په نورو ژبو نه په فارسی پوهېږي نه په انګلیش پوهېږي نه په اردو پوهېږي، موږ سره ترجمانو. قرآن درځي نه، اوهو منځ نه راځي. مې ته تپوس ته وکړې کلمې شهادت درځي؟ ویې خندل. رحمت معنا مهرباني دا د هغوی اصطلاح ده. ما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نه ورته ځان ته مسلمانه څنګه وایي؟ یاره د انقلاب نه مخکې زما نیا وه، هغه مسلمانه وه. انقلاب راغی، هغې ویې ګورې موږ مسلمانان یو، نو بس پټ پټ موږ هم ځان ته مسلمانان وایو. یو بوډا بابا مې بل ولید، ما یې ته مسلمان یې؟ ویې الحمدلله، سبحان الله، الحمدلله، باذن الله، دا الفاظ ورتلل. مې قرآن شریف دله درځي؟ یو څو سورتونه ولا ورتلل، هم سم نه ورتلل، په تجوید نه پوهېدل. ما ملګرو ته ویلې دا قرآن شریف په ازبکۍ ژبه کې وایي، نه پوره نه ورتله. مې دا د کوم ځای زده کړی دی؟ هغه بوډا بابا چې راته کومې قصې وکړې، په ژړا شو غریب، ویې ژړل، وی زما نیکه مسلمانو، انقلاب چې راغی زما نیکه مسلمانو، نو انقلاب کې هغوی اعلان وکړ، وی که چا سره قرآن شریف پیدا شو سزای موت. یوازې قرآن شریف نه تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتاب چې چا سره پیدا شو سزای موت، که کور کې پیدا شو سزای موت. نو دې خلکو به په خپله قرآن شریفونه وړول، هغوی له به ورکول، هغوی به تیلې ورته کوسول به چا صندوقونو کې چې ته پټ ښخ کړل، ځکه مقراله بیا به راوباسو، او هغوی به د خلکو مخکې په دې قرآن شریفونو دا روسیان ګرځېدل او تیلې به ورته کو. نو خلکو قرآن شریفونه نو زمونږ په کور کې یو لاندې تیخانه وه، زما نیکه به مونږ کوز کړو، مونږ ته به یې قرآن شریف د یاد نه حافظ و د قرآن شریف، نو مونږ ته یې د یاد نه قرآن شریف را یاد کړی. اوس ما نه وایي ير دی ډېر، ځکه ډېر وخت پکې منځ کې تېر شو، 85 سال منځ کې وایي تېر شو. خو بیا نو ګوره قرآن شریف چې د پاڼو نه مشلېږي، خدای دې داسې انقلاب نه راولي انشاءالله، لیکن په سینو کې چې پروتي نو محفوظ به پروتي. نو حافظ یې دغه خدمت کوي، او قاری د څه خدمت کوي؟ هغه د صحیح الفاظ او تجوید خدمت کوي، چې څوک د ح په ځای ښ ونه وایي، او د ح په ځای ه ونه وایي، عین په ځای غین ونه وایي. دا درې واړه د کتاب خدمت کوي. نو الله وایي ثم اورثنا الکتاب، ما دا کتاب، او بیا اورثنا لفظ الله استعمالي، الله اکبر. خیر دا خو د طالبانو سبق دی، په غټې نقطې درته وایي. ثم اعطینا الکتاب نه وایي، ثم اورثنا الکتاب. دا وراثت لفظ سره الله تعبیر وکړ، چې چاله مې ورکړله دا د دې قرآن وارث دی، حقدار دی. الله ای بنده ته حقدار وي زما په علم کې د دې کتاب، لکه وارث شرعي طریقه د پلار په مال کې حقدار یې، ته ګورې حقدار وي، ځکه مې دله درک. دې کې نقطې ته اشارت دی. او بل وارث خپل حق پورا لی، نیمګړی نه لی، دا اشارت ته چې ګورې پوره والا. الکلمة الحکمه ضالة المؤمن. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نو چې کم خلق د قرآن د پاره الله منتخب کړل، څلور ځلې ولا د مخلوق چاڼو کو، او بیا وایي ته حقدار یې زما په علم کې، ته د دې قرآن وړونکی او حامل وې، ما ته الله وایي پته وه، د مخکې نه ما ته پته وه. دا خلق به الله ته ګران یو که ګران به نه؟ د محمد بن حسن شیباني رحمت الله علیه، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې کشر
خیر خو مشر خو امام ابو یوسف خو خاص شاګردو ډېر عجیب انسان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقه ډېر لوی خدمت کړې ده لږ نه ډېر دی چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړی وی چې الله ته مخامخ شم نو در یارېدم چې خدای ته ما سره څه کې نو رب العالمین ما ته وی چې محمد ابن حسن چې ونه یارېږي په دنیا کې ما ستا سینه د خپل کتاب او د خپل محبوب پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کم نو هغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکوم عجیبه نکته امام ابو یوسف څه شو وی بره ناست دی وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی د هغه خو چې تپوس ونه کې هغه په ډېرو اوچتو مرتبو کې پورته ناست تمامونه علم خو د رسول الله مبارک میراث دی د حضرت ابو هریره حدیث چې د مدینې منورې په کوڅو کې اواز کاو وی تاسو دلته خپل تجارتونه کوئ په جمعات کې د پیغمبر میراث تقسیمیږي نو ظاهر متبادر عرف کې خو میراث د پیسو میسو طریقې د میت مړي نه څه پاتې شي خلک لاړل جومات ته منډې کړې چې مال به تقسیمیږي ابو هریره مال خو نشته میراث کم دی وی دغه چې کم درس کېږي دا قرآن و سنت دا د پیغمبر طریقه ده ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی د پیغمبر طریقه او چې کوم شی د هغه نه پاتې دی هغه قرآن و سنت دی دا وارث شو پیغمبر نو زما وروڼو علم د قرآن او د سنت دا ډېر لوی اهمیت لري بل بچي عالمان کې صرف یو مثال درته وایم زمونږ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد گوهر شاه صاحب زیده مجد هم تشریف راوړی هغې به هم بیان کوي حضرت یو واقع وی زمونږ د دین په دې بزرګانو ائمو کې یو امام تیر شوی دی امام مالک رحمت الله علیه دته به امام دار الهجره وی د ټوله زندگی په مدینه منوره کې تیره شوې ده او درس به فی روضة من ریاض الجنه چې موږ ته ریاض الجنه وایم په هغې کې د حدیثو درس به کوم او هغه ځای کې به راده د ګدۍ پرته وه چې کوم ځای به عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ناست و هلته اوس هم یو ستن د برې پې لیکلي استوانة السریر رسول الله مبارک به دغلته اعتکاف کو ډېر قیمتي ځای دی اوس پکې د 2 رکعاتو د مانځه ټیم هم موږ غوندې بوډاګانو ته او کمزورو ته نه میلاویږي نو درس حدیث به کوو په یو شان کې به د حدیثو درس ته راته هر ځل چې به دې سار راته غسل به کوو او اعلی جامع به غوستلې قیمتي د هغه دا مسلک دی د هغه خپل بعضې څیزونه دي او په جامو کې اسراف نشته څومره قیمتي جامه چې اچوه ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وی په دې خدای خوشحالېږي چې ما یو نعمت دله ورکړه او دې استعمال کړي او دې پې ووینم دا د هغه سوچ دی لکه ما دله جوړه ورکړه او دې بل چاله ورکړي نو ممکن ده چې زه به خفه شم دا دې خوښه جوړ نه شوه او چې دې واچوي او هلکه ما والا جوړه چولې زه به خوشحاله شم نو تا له الله نعمت درکړه او ته استعمال کړي په دې الله وی خوشحالېږي نو نوې جوړه یا قیمتي جوړه به د زرګو دراهمو اچوله او خوشبو به یې ولګوله پټکۍ به یې نو درس حدیث ته به راغی نو چا دې تپوس وی ته چې عام د فقه مسلې تپوس د رسوکو کې ورازې نو د کوره روځي دا تکلفات نه کې او چې څوک د علم طلب له راځي نو ارض الغسل کې دا تکلفات کې او ته څه وایي وایي چې د رسول الله مبارک دا حدیث ولولو لزم درس ته او ما غسل نه کړی او ما اعلی جامې نه اچولې پټکې مې ښکلې نه والې او خوشبو مې نه استعمال کړې نو ما له د نبي علیه السلام دا حدیثو د ولولو نه حیا راځي نو یو ځل درس حدیث ته ناستو او ډېره لویه حلقه به وه د هغه د درس هغې کې باقاعده به خلک ناستو د دا آواز به شاته رساو مسجد نبوي او د هغې نه بار چې څومره ځای نه و توسعې چې اوس پکې جومات غور شوي ډاګونه دا به ډک و د دې خلکو نه او مجلس کې د حدیثو به امام شافعي دی شاګرد دی محمد ابن حسن شیباني دا لوی لوی اکابر به ورته ناستو په مجلس کې نو لوی مجلس دی او د خلکو بس ادب و
داسې به سرونه خلکو ښکته کړي سر به یې نه لقاو کأن علی رؤوسهم الطیور لکه چې په سر د چا مارغه ناستي سر لقی الوزي داسې د مجلس ته به د وقار او د سکینې او د اطمینان مجلس به نو د حدیث درس شروع دی هلک راغی یو سړی او د خلکو په دې اوږو یې قدمونه واخیستل نیغ امام مالک صاحب له راغی او چې راورسېد نو مالک صاحب ته وایي وی صاحب دا درس ته لږ بند کا بند یې کړه وی راپاسه نو ورپاسېد وی را تر غاړه وځه ور تر غاړه وت وی لږ اجازت راکړه را تندې د لښکلو تندې وله ښکل کړه مالک صاحب خلک هم حیران دي چې دا هلکه روغ دی که لیونی دی امام مالک صاحب یې تپوس وکړه وی بهجان دا یو څلور غلطۍ دی ولې وکړې یو خو دې په ما د حدیثو درس بند کړه زمونږ استادان هر څوک چې راشي او د حدیثو درس نه باندې جاري ساتي دویم د خلکو په دې سټونو د قدم راواغېسته ترمذي شریف کې حدیث دی ګناه دی وکړه من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا یا جسرا الى جهنم دا خو دا خو دی ونه کړ او دریم نمبر درې ځان ته را تر غاړه باندې څه چل شوی بیا یې په تندي ښکل کړم او سړی ورته وایي صاحب دا غلطۍ را نه وشوې خو د یو حرس ته لاسه وی بیګا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید وی تا دلته د مسجد نبوي کې درس کو او حضور پاک مبارک سره د خپلو ملګرو راغی خشته جامې چولې وی راتلو سره یې فورا آواز وکړو این مالک ابن انس امام مالک څه شو وی چاوي سه ها هغه د ستا په ګدۍ ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې وایي چې نبي علیه السلام دې غواړي وی ته راپاسې تر او د فرایسو وی دا ولیدې رپېدل څه به وایي راته وی نبی علیہ السلام مبارک درته وایي چې مه یېرېږه او ځان ته یې را تر غاړه باڅلې دې سینې پورې جوختونه وې او په دې تندي ښکل کړی ګوره فارسي بانان څه وي قدر زر زرګر شناست قدر جوهر جوهری د زر په قدر زرګر پوهېږي د مولا په قدر رسول الله مبارک پوهېږي زما مشن خو دې مخکې کوي د پیغمبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک چې د الله د طرف نه کوم قرآن تا ته نازل دی خلکو ته ورسوه رښتیا ووایه دا خدمت نن په مقصد ځمکه څوک کوي ملا صاحب قاري کوي او حافظ کوي دا نن چې دلته د دین مدرسه جوړېږي دا څوک جوړوي مولانا صاحب جوړوي دا ترغیب تاسو له څوک درکوي دا علما راغلي دي دا زړه زمونږ د عوامو سره وچاود زړه مو ستړی شو په دې عوامو چې د خدای خاطر وکړې لږ خپل پیغمبر ته لږ مخکې مهرباني وکړئ د پیغمبر تهذیب ته مخکې د پیغمبر کلچر ته مخکې مهرباني وکړئ چې پیغمبر الله کوم دین له رالیږلی دی او کوم شریعت له رالیږلی دی او کوم مقصد له رالیږلی دی خدای ته وګورئ دا مقصد لاس کې والی دا خلکو ته نو به خلک وایي مولیان د دین ټیکهداران دي موږ ټیکهداران نه یو موږ څوکیداران یو مولیان ټیکهداران ته راشه ټیکهدار جوړ شه که نه موږ تا ته منت کوو خدای ته وګوره موږ ته یې ولې پرېږدې موږ ته مه پرېږده اگر چې الحمدلله په دې ورسنا کې ما ته الله یو اشاره را کړې ده میراث پشت در پشت نقل کېږي پلار نوسي کړوسي ته ما ته الله اشاره را کړې چې ګورې ته حقدار یې ګورې زوی ته به دې رسې نوسي کړوسي زه ورپسې ځه دې اورسنا کې یو دو خبرې نورې دا کافي دي ستاسو ما ته خو الله دې اشاره را کړه ورسوه زوی ته ورکړه ته د پلار وارث په علم کې زوی خپل وارث کا نوسۍ د دوی وارث کا کړوسۍ د نوسي وارث کا او الحمدلله مونږ کوو دا کار الحمدلله خو تا هم وایو چې زما دپاره کسب نه دی مولا پورې خدای ته وګوره راشه ټیکهدار ما ته وایي ته راشه زده که نه زه خو څه پیسې پې نه علم که نه خیراتي درته ښیمه ډېر افسوس ما له بعضې وخت کې راشي د سکول پرنسپل صاحب چې ستاسو بچو ته سبق ښیي فیس ورکوي که نه ورکوي ما لږ جواب راکړي ورکوي لږ که ډېر شابه سي او ټیوشن فیس دی ایډمیشن فیس هم ورکوي ټرانسپورټ فیس به هم ورکوي کتابونه هم ښه په قیمت باندې اخلي سکول کې چپسونو هم پیسې ورکوي خامخا او پرنسپل صاحب چې مخه له راشي هغه دی نه سلام السلام علیکم دا څوک دی دا چې زموږ سکول پرنسپل صاحب بچي مې ورسره داخل کړي پکار ده چې قدر یې وکړي پکار ده چې فیس ورکړي ولې هغه غریب سکول په کرایه نیولي د استادانو له تنخواګانې ورکوي او بجلی بل ورکوي او قدر به د سکول د استاد هم کوي مونږ لرې دی نه سلوټ ورته وکړو حالانکې ستا بچي د په پیسو سبق ښیي ملا صاحب ورته په پیسو ښیي که مفت یې ورته ښیي مفت د علوم نعماني ته اسلامي ته بچی راوله فیس نه اخلي مفت ښیي کتاب هم مونږ ورکوو پوړه مو ته مونږ اچولی پوړ نه قالین هم ورته اچوي درې هم ورته اچوي بلډینګ والا ښه مدیدار جوړ کړی دی
پکې ورته لګولې دي اور اوبه هم ورته پرتې دي هم ورکوو ډوډۍ لنګر هم وله ورکوو فیس نالو نه ټیوشن نه ایډمیشن مفت چای ورکوو مفت ډوډۍ ورکوو بعضې مدرسې وله سار حلوا هم ورکوي بعضې مالداري مدرسې ورته ګډانو غوښې هم ورکوي یعنی عام لنګر وله ورکوو نو زه ورته مفت تعلیم ښیم خدای د رضا دپاره ښیم زه ګرځم مولانا ګور شاه صاحب دامت برکاتهم بل محتمم ګرځي سوال کوي چې اندې غونډې خو ستا بچي ته فري مفت تعلیم ورکوي نو ملا صاحب ښه نه دی او پرنسپل صاحب ښه سړی دی په بیه ښی دی خیراتي ښی ښه سړی دی ملا صاحب چې مخې ته راشي مخ ته بل طرف ته واړو یا خدایه پاکه اسلام ټیکهدار دی رښتیا وایه دا انصاف دی که بې انصافي مونږ کوو تاسو په خدای قسم یې رښتیا ووایه بې انصافي او ورته دنیا ښیي زه ورته دین ښیم او ورته خېټه ښیي چې خېټې له پیسه وګټه زه یم خدای ته نږدې شه پیغمبر ته نږدې شه زه وله خیرت ښه کوم زه وله جنت ښه کوم او وله دنیا ښیي زه خیراتي ورکوم زه منت کوم راشه 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 فري راشه زه ورته کوڅه په کوڅه مدرسې جوړم دا دې دلته ماسپښین درته ښیم 2 روپۍ د نه نالم خدای دپاره راشه بیا هم ملا صاحب ښه سړی نه دی او دغه ښه خلک تپوس به کوي خدای د قیامت پر غم مه کوه بیا والته یوم یعد الظالم علی یدیه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس که د پیغمبر یا د پیغمبر د نایبینو سره مې لار نیولې وه سخه وه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دا خو هغه سره دوستانه وه تباه و برباد یې کړم خدایه چې به څه کوو ځان ته که رسول الله مبارک امام مالک راغواړي او ښکلوي ورته پته ده چې زما میشن چې څه له ما غاښ مات شوی دی مبارک کوم له ما هجرت کړی دی او زما نه وینې توی شوي دی هغه میشن ده په لاس اخیستی دی امت ته رسوي خلک چې هر څه وایي به انشاءالله موږ به د رسول الله مبارک مقصد لاس کې نیولی دی او د هغه احادیث مبارک او د دین خدمت به انشاءالله کوو به انشاءالله مخکې هم کړی دی اوس به هم کوو بیا به هم کوو تا ته م وایي راځه نه میدان ته شه امام مالک صاحب ورته وایي وایي چې تا دا خبره وکړو زما هم واوره وایي چې کله د رسول الله مبارک د حدیثو درس ته ناست یم نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوی هغه هلک وایي ما وایي چې راشه دا سینه دې سینې پورې وجنګوه بیگا حضور پاک سینه مګلې دې تندي باندې شونډې کېره چې بیگا پې رسول الله مبارک شونډې ښې علم وکې په بچو عالمان کې بچي قاریان کې بچي او یریږي مه په ډوډۍ چې ونه یریږي ډېر خلک ویل لکه افسر مې دې جوړ کړه ډوډۍ ډېره ده ملا صاحب مې جوړ کړه حافظ ډوډۍ به د کم دی ډوډۍ مونږ دنه ټوله خلاصه کړه تاسو څه وخوړه تش لاوڼه مو خوړه خوینده کچاله او تور باټینګن چې د شکل مې بدي شي دا ټول تاسو وخوړه غوښې او چرګان او ګډان خو دنه مونږ ووالي هم ستا نه خدای راوباسي او مال یې راکړي غم مه کوه ما تر اسمان نه لکه من و سلوا غوندې نه راپرېوځي مال یې خدای پاک ستا نه اخلي او مال یې خدای راکړي ستا په درستخان مال خدای پاک راکړي جامه مال خدای ښه راکړه ډوډۍ موږ له خدای ښه راکړه الحمدلله او ژبه زمونږ الحمدلله د پیغمبر په دین چلیږي او تعلق هم د خدای او د رسول سره دی قرآن او حدیثو ته مخامخ ناست یو دې نه بې نعمت بل کوم زما قسم په خدای دا علما چاته ناست دي مونږ په دې خپل کار ډېر زیات د الله نه خوشحاله بچي عالمان دی دا بعضې خلک وایي یاره دا ملا صاحب خو دا چل کوي او دا حافظ خو دا چل کوي او دا قاري خو دا چل کوي الله نورېږه تپوس کوم الله دا چلیان مولیان هلکه دنیا کې خامخا غلطۍ خو کېږي منهم ظالم لنفسه بعضې د مولیان ظالمان دي وایي هلکه د ظلم خو امام بخاري باب ظلم دون ظلم د ظلم په کفر هم اطلاق کېږي ښه کافرون هم الظالمون په خلاف الاولی هم اطلاق کېږي دلته کې د هغه نري مراد ګناه ته مراده ده ځکه جنت ته کافر نه دي او دا خلاف الاولی امور مطلق خدای بخي ګناهګار منهم ظالمون ګناهګار مولیان دي قاریان حافظان منهم مقتصد ګناه کوي او نیکیم کوي منهم سابق بالخیرات باذن الله څوک ډېر نیکان دي نو که ما نه چا تپوس وکړه دا به کم خوا دي دا ظالمان به دوزخ ویښ کې پراته دي او دا چې کوم ګناه او نیکي کوي یې سر مر کې به پراته دي نیکان به جنت ته دي الله څه وایي الله ذلك هو الفضل الكبير یا وی جنات عدن يدخلونها دا درې واړه ډلې به جنت ته ځي
یحلون فیها من اساور من ذهب سرو زرو بنگړي واچولي ولؤلؤ عمل غلر وي ولباسهم فيها حرير ریخم جامع وي نورم خدای صفت بیا رستو کړی او احکام دی زمارونو صرف یو حافظ قاری مولا دې نه دوکه کېږي په دې آیات باندې اسوک ته ادا چې د علم او دین دا د دنیا لپاره کوي په دې دنیا او پیسې مقصد الله رضا نه ده دنیا دی علماء سو ورته وي هغې کې حدیث شته هغې نه دوکه کېږي نور چې کوم انسان د الله د رضا دپاره زده کړه وکړي او د الله دپاره بل ته ښایي دا نور څیزونه په دویمه مرتبه کې ګڼي انشاءالله چې دا خدای ته نږدې خلک دی دا د پیغمبر وارثان نو په بچو علم وکړئ ښه ټول بچي چې څومره راغلي په خپل هم سیکنډ ټایم کې راځي علم د شریعت زده کې الله سره خپل نسبت پیدا کړي او بچي م راولئ مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه ملګرو ته ګوره دلته سیکنډ ټایم مدرسه جوړه کړه د بناتو هم درته جوړه کړې ده د بنین هم درته جوړه کړه دا تاسو باندې یو حجت دی دا څو خبرې مې عرض کړې الله یې دا مدرسه کامیابه کړي الله یې ترقي ورکړي او انشاءالله دا په تاسو آبادېږي تاسو باندې راشئ پکې داخل شئ دا مولانا عبدالروف صاحب مدرسه را په 400 کې سیکنډ ټایم ورشه دومره خلک عالمان شو چې د حد نه زمونږ په تورنګزو کې دا په دې دعاو کې مولانا بشیر الحق صاحب د کلي کې موږ یو پرانسته کړې وه یو ځل بیا خو ته خبر نه شوم چې کوم ځای ته ورسېده نو دا سیکنډ ټایم جوړه کړې الله یې دا مدرسه کامیابه کړي الله یې ترقي ورکړي مولانا فضل الرحمن صاحب دا میشن دی الله کامیاب کړي نو زمونږ شیخ صاحب مولانا ګور شاه صاحب دامت برکات تشریف راوړلی دی هغوی به هم څو خبرې کوي